فاتح ځواک د اسلامي امارت ځانګړې روزل شوې قطعه. فاتح ځواک په اسلامي او ملي روحیه روزل شوی هغه ځواک چې د سپېڅلې دندې له لومړۍ ورځې د اسلامي شریعت د نافذېدو او له اشغالګرو څخه د افغانستان د سپېڅلې خاورې د پاکولو لپاره هر ډول قربانۍ ته غاړه ایښي او حتی د استشهادي او فدایي بریدونو لپاره له خپلو دنګو ځوانیو هم تیر دي. د فاتح ځواک دې ځانګړې قطعې تر دې وړاندې هم په بېلابېلو برخو کې سخت تمرینات کړي، اړین زده کړې ترلاسه کړي او اوس مهال د تصفیې ترڅنګ په ځینو نورو برخو کې پر تمریناتو بوخت دي. له سهاره تر ماښامه په څلورو برخو کې نظري، عملي او تکتیکي تمرینات کوي چې د اسلام، هیواد او نظام پر وړاندې د سر راپورته کوونکو او تخریبي کړیو پر وړاندې به په ځانګړو عملیاتو کې ترې ګټه پورته کوي. دا ځانګړې روزل شوې قطعه د اسلامي او ملي روحیې ترڅنګ په هر ډول تجهیزاتو، سپکو او درنو وسلو سمبال ده. پخوا یې هم د هیواد د دنګو او مغروره غرونو په لمن کې ځانګړې زده کړې او روزنه ترلاسه کړې، عملي جهاد یې کړی، د هر ډول عملیاتو وړتیا لري او ژمن دي چې تر وروستۍ ساح به د خپل دین، هیواد او خلکو ساتنه کوي. د دې سپېڅلي ځواک د هر سهار پیل له لمانځه وروسته په فزیکي تمریناتو او بېلابېلو ورزشي حرکاتو کیږي. تر دې وروسته یې د وسلو د کارونې په اړه نظري درسونه پیلېږي. نښه ویشتل او د بېلابېلو سپکو او درنو وسلو کارول یې د هرې ورځې مهم فعالیت وي. د ورځې دویمه نیمایي د تصفیوي عملیاتو پر مهمو او حساسو تکتیکونو پیلېږي او تر لمرویدو وړاندې دا تمرینات هم هره ورځ کوي چې له عامو وګړو سره څه ډول صمیمانه چلن وکړي، څنګه د هغوی زړونه وګټي او هر راز همکارۍ ته یې چمتو کړي. د فاتح ځواک د ځانګړو قطعو په تمریناتو کې اوس مهال په ننګرهار کې له 300 زیات سرتیري منظم تمرینات کوي. دې قطعو ته د سرتیرو ټاکل په ډیر دقت کیږي. هغو مجاهدینو ته په دې ځواک کې د ګډون لومړیتوب ورکول کیږي چې له فزیکي او جسماني اړخه تر نورو پیاوړي وي، د لوړې حوصلې څښتنان او د سختو تمریناتو زغم ولري. فاتح ځواک د افغانستان د اسلامي امارت د پوځي ځواک د ملا د تیر حیثیت لري. دا ځواک په دومره لوړ مورال، سختو تمریناتو، حساسو تکتیکونو او حرکاتو روزل شوی. د دې ځواک بله ځانګړنه سوچه اسلامي عقیده، دین، هیواد او خلکو ته پوره ژمنتیا او هر ډول قربانۍ ته غاړه ایښودل دي. پر ننګرهار سربیره په پلازمینه کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د فاتح ځواک د ځانګړو قطعو د تمریناتو لړۍ په منظم ډول روانې دي چې دا د یو بشپړ اسلامي ځواک جوړېدو زیری دی او تمه شته چې ژر به پر یو لوی اسلامي ځواک بدل شي. د افغانستان اسلامي امارت مشران وایي هڅه یې دا ده چې نوی اسلامي ځواک په بشپړ ډول پر ځان بسیا او د هیڅ بهرني هیواد په مرسته مو تکیه نه وي. عام وګړي هم په کاري ساحه کې د فاتح ځواک د ځانګړو قطعو د سرتیرو له چلنده خوښ دي او هیلهمندي ښایي که د تمریناتو او روزنې دا لړۍ همداسې روانه وي نو ژر به د یو خپلواک او غښتلي اسلامي ځواک څښتنان شي ان شاء الله. فاتح ځواک هدف په مسیر هر قدم وړاندې ځو، د الله په نصرت په هر دم وړاندې ځو، د هدف په مسیر هر قدم وړاندې ځو، د الله په نصرت په هر دم وړاندې ځو. بدلون راولو وحشتنا زپوس من قانون راولو، غلامی ختمو زولنی ماتو، ازادی خپلواکی د پرون راولو،
انسانیت ته پیغام اورو د اسلام د تیارې رڼو سباون راولو مونږ په توره کتاب په قدم فاتح ځواک فاتح ځواک فاتح ځواک فاتح ځواک فاتح ځواک فاتح ځواک جرمنا ناک دی خوب فاتح ځواک دی آباد تلویز مون پریوار مینا وفاقی عشق پریفتار هر یو اندازی کوي خبولا سلمی در اسلام فارغ دلا اعداد ورکا بشر فساد لله الحمد د اسلامي امارت فتوحات چې راغلي دي او اسلامي امارت مجاهدین چې کامیابه شوي دي نو د اول سر نه تر اوسه پورې تمرینات شروع دي او د اول سر نه اعداد شروع شوی دي نو مختلفې دورې وسولې الحمدلله په دې مرکزونو کې او په دې میدانونو کې نو زموږ مجاهدینو ملګرو ته زموږ مربوط قطاعات چې څومره دي نو اوس بالحاله چې کومې دورې شروع دي تقریبا 300 څه زیاتو کم داسې ملګري شته چې 300 تربیت یې شروع شوی دی ان تر اوسه پورې شروع هم دی جریان لري د ورځې په جریان کې موږ تقریبا 4 بخشه درسونه لرو چې هغه د سهار د لمانځه نه وروسته شروع کېږي د سهار د لمانځه نه وروسته چې کله مسنون اذکار او وظیفې وسي نو مجاهدین اول نظري درسونه وایي د اسلحې یا د نور د تکتیک نظري درس وایي د هغه نه وروسته بیا په دویم درس کې بیا د هغه نه وروسته ورزشکار دی ورزشکاري پکې ټول ملګري ورزش ته ځي او بدني پیاوړتیا پکې پیدا کوي د هغه نه وروسته په اسلحو کې یا په عملا تکتیکو کې عملي درس ورکول کېږي او د ماپښین نه تر مازدیګره پورې بیا مکمله تکتیک تشریحي درس دی بعضې تکتیکونه دي یا وضعیتونه دي چې مجاهدینو ته ښودل کېږي یا د چاپو طریقې دي چې مجاهدینو ته ښودل کېږي چې په کومه طریقه سره چاپه او لیودل کېږي او په کومه طریقه سره تلاشي کېږي د اختطاف مخنیوی څه رقم فاتح ځواک په دغه تمریناتو کې مونږه اکثریت غټو او وړو اسلحو زده کړه مو ترسره کړه چې د پیاده وسلې څخه نیولې بیا تر ثقیله اسلحې پورې ورسره بلد شو او د مشرانو څخه مو غوښتنه دا ده چې زموږ او د نورو ځوانانو تعلیمي بهیر روان وساتي تر څو مونږ یو پرمختللی اسلامي پوځ ولرو مشرانو څخه مننه کوم چې موږ ته داسې زمینې برابرې کړې دي چې الحمدلله موږ په هغه کې هر څه پیاوړتیا پیدا کولی سو او ډېر پرمختللي وسایل یې راته پیدا کړي دي او ډېرې زمینې راته برابرې کړي چې موږ هر څه تمرینونه په اسانه طریقه سره ترلاسه کولی سو او دا مې غوښتنه ده چې دا زموږ په تمریناتو باندې لا هم نور کوشش وکړي او نور یې هم راته زیات کړي چې موږ د هر څه نه بسیا سو بل چاته ضرورت پیدا نه کړو خارجیانو ته ضرورت پیدا نه کړو او نه د خپل وطن حفاظت په خپله وکړو او د خپل وطن هغه پوځ د خپله ځانه پوره کړو او د خپل وطن وسایل هم د خپله ځانه پوره کړو د هر څه نه بسیا سو او الله تعالی توفیق راکړي موږ ته چې موږ د خپل وطن امنیت او هر څه صحیح طریقه باندې ځای پر سر ته ورسوو فاتح ځواک معسكر دي فاتح ځواک عمر شهید
ځوان علي غدا جهاد معسكر دی فاتح ځوان د ملا عمر سید نصر لښکر دی فاتح ځوان ملا عمر سید نصر لښکر دی فاتح حركات هنا امقت سبلة خپل دنده خپل مسؤلیت بولو او خپل مشرانو ته په پوره ډاډ سره ویلی شو چې موږ د تاسو سره بیعت کړی ده چې هر ډول قربانۍ ته چمتو یو. هغوی ته هم دا پیغام ده چې دا کړنې فساد ده او فساد کوونکي باید په دې باندې پوه شي چې اسلامي نظام به د دوی مخه نیسي او د شریعت مطابق به جزا ورکوي. نو ښه دا ده چې د فساد پر ځای په یو حلال کسب پسې وګرځي. نور هیوادوالو ته مو پیغام دا دی چې راځئ د خپل هیواد په جوړولو کې سره ملګري شو، ملا وتړو او د خپل ولس رښتونی خدمت وکړو او د تعلیم په برخه کې باید ځانونه په هر څه کې پوره کړو. فاتح ځواک مسلمان ګران افغانستان دا د اتلانو وطن دا د شهیدانو وطن ټول لر او بر. نوم مې حمزه الله تلوال دی، د ننګرهار اوسېدونکی یم، د دویمې نه. ماشاءالله الله یې د بدو سترګو وساتي، خدای د همدغه شان ځلانده او سرلوړې لري لکه هغې نظام او د دې نظام ډېر لکه ځمکې او اسمان طرفه دغه راغلی. لکه مخکې به موږ د شپې نشو ګرځېدی، اوس شکر الحمدلله بېغمه ګرځېدی شي، امنیت دی شکر الحمدلله، هیڅ مشکل نشته دی. موږ ته راځي، خدای دې وکړي چې زموږ نه راضي شي. شکر الحمدلله، ډېر ښه سلوک کوي، ډېر ښه اخلاق کوي. اوسه پورې موږ سره کومه داسې بد اخلاقي نه ده کړې. نوم مې سیف الله ده. انتهایي زیات ترې خوشحاله یم. هغه حکومت او د دې حکومت ډېر زیات فرق ده. د دې حکومت سره زیات بیخي زیات خوشحاله یم. زیات یې تر لندن امریکن زینات، زیات یې تر لندن امریکن زینات، کاری هوا جنتی ته هر صحرا جنتی ټول لالو ګوهر. دایمو د زړه سر یاره، دایمو د زړه سر، دایمو د زړه سر یاره، دایمو د زړه سر. نوم مې جعفر دی ورور. شکر الحمدلله وروره، خوشحاله اسلامي نظام دی، شرعي نظام دی. یم خپله د خوږیاڼو د وزیرو د پیرخیلو او وروره خوشحاله یو. د دې نظام نه خوشحاله یو چې امن دی، پکې وینه تویدل نشته دی، انسان وژنه پکې نشته دی، قتل پکې نشته دی. نو د دې نظام نه خوشحاله یو الحمدلله، ښه ډېر زیات خوشحاله یو. سهار به چې راوتلم یعنې کور ته و بیا دا نیت د ما نه و چې زه لاړ شم کور ته، روغ به لاړ شم. او اوس الحمدلله د هر څه نه راضي یو، د هر څه نه خوشحاله یو، ډېر زیات خوشحاله یو. الله پاک دومره سهولت راوستو، دومره ارامي راوستله، جنګ پکې ختم شو، قتل پکې ختم شو، د دغې نه ډېر زیات راضي یو.
الله دې د موږ او تاسو ټولو نه رضا شي. نوم مې امیر دی. دا خلک چې راغلي دي نه دش شوی نه مړي شوي نه قتل شوی نه بل شوی نه بل شوی او موږ دوی نه خوشحاله یو. اسلامي نظام دی راغلی دی پوه شو. زه خپله زما زړه غواړي چې ما اول 40 یا 6 یا 4 میاشتو ته ولېږي پوه شو. زه خپله غواړم چې دوی سره واوسم. اتلانو وطن دا د شهیدانو وطن ټوله لر او بر مو د زړه سر یار دی مو د زړه سر دی مو د زړه سر یار دی مو د زړه سر دلته هر تاغوت واغوستی تابوت هر یو انقلاب دی د دې ثبوت هر یو انقلاب دی د دې ثبوت کړه ډېر فرعونیان یې نذکر کړه ډېر قاتلان یې نذکر زور لري هم سر دی مو د زړه سر یار دی مو د زړه سر دی مو د زړه سر یار دی مو د زړه سر وي دې تل ودان اور د مسلمان ګران افغانستان دا اتلانو وطن دا د شهیدانو وطن ټوله لر او بر دی مو د زړه سر یار دی مو د زړه سر دغه عوامو موږ ته دا ځوینه ښووله دغه عوامو زموږ سره یو ځای وله موږ ته ډوډۍ راکوله دغه عوامو زموږ سره کومکونه کوله خو الحمدلله چې اوس دلته صحنې ته راغلي یو د عوامو وضعیت او د عوامو چلند موږ سره لله الحمد 100% هغه ډېر مثبت دی او زموږ څخه راضي دي او انشاءالله العظیم موږ به هم تر اخره سلګۍ پورې د دوی په خدمت کې یو او تر هغه وخته به د دې خدمت ستړي نه سو تر څو پورې مې چې روح په بدن کې وي نو همیشه په دې خوشحاله یو چې دوی زموږ تر څنګ ولاړ او الله تعالی دې دوی ته توفیق ورکړي چې موږ تر څنګ ودرېږو او الله تعالی دې موږ ته د دوی د امنیت او د دوی د خدمت کولو توفیق راکړي مونږ به د خپل وران ویجاړ وطن ودانو علم به د ملک په هره خوا کې خورو زو پر مخ به زو پر مخ به زو وینو د شهید د ازادۍ نوې حسینه کړه هر خواهی رنګینه کړه هر خواهی رنګینه کړه وینو د شهید د ازادۍ نوې حسینه کړه هر خواهی رنګینه کړه هر خواهی رنګینه کړه وری خپل دښمن ته د خپل سر د هیواد ساتنې ته د تیر په څیر د سر په بیه چمتو یو یعنی چې په تیر شل کلن جهاد کې مو په څومره سخته شرایطو کې خپل دین او خپل هیواد ته خدمت کوو او دفاع مو ترې کوله نو اوس هم او په آینده کې هم انشاءالله د خپل سر په بیه و دې خدمت ته چمتو او ولاړ که څوک بیا هم دونه جرأت وکړي چې زموږ په ګران افغانستان باندې یرغل وکړي نو هر څوک دې په دې پوه شي چې که څوک دې جرأت ته زړه ښه کړي سترګې به وي دید به نه وي او چې لاس ښورېدلی نه وي کټ به علم به د ملک په هره خوا کې خورو زو پر مخ به زو پر مخ به زو تیرې پر وجود باندې درانه جنګونه دي سمې د قبرونه دي سمې د قبرونه دي تیرې پر وجود باندې درانه جنګونه دي سمې د قبرونه دي سمې د قبرونه دي شوي پر زړونو د توفونو گزارونه دي سمې د قبرونه دي سمې د قبرونه دي بلې پر سینه باندې تر اوسه لا اورونه دي سمې د قبرونه دي سمې د قبرونه دي اوس پر زخمونو ملهمونه لګوو زو پر مخ به زو پر مخ به زو مونږ به د خپل وران ویجاړ وطن ودانو زو پر مخ به زو پر مخ به زو علم به د ملک په هره خوا کې خورو زو پر مخ به زو
پر مخبزو مونږ لښکر د سولې یو د مینې د دوستۍ ورونو غم د دښمنۍ ورونو غم د دښمنۍ ورونو مونږ لښکر د سولې یو د مینې د دوستۍ ورونو غم د دښمنۍ ورونو غم د دښمنۍ فاتح ځواک اوس د خدمت کوما او شم په قرار لسا اوس د امن کو سر د ماس دستار لسا اوس بدی حریم راوی ته ګلونه اقدم اوس بزما د منی وبینه زهر لسا اوس د خدمت کوما او شم په قرار لسا اوس د امن سر د ماس دستار لسا اوس بدی حریم راوی ته ګلونه اقدم اوس بزما د منی وبینه زهر لسا اوس د بچی د علم پوهی تر مکتب بیایم اوس د بچی د علم پوهی تر مکتب بیایم اوس د بچی د علم پوهی تر مکتب بیایم اوس د نو زیم له هر چانه شغم